دا خبره کول چې غایب ته د یا आवाज شرک دی دا د خلکو د خېټه خبره ده دا د کتابي مسله نه ده عوام خواص دا خبره ذهن نو باسي او کدا چرته شرک شینو ابراهیم علی السلام دی دومره خلکو ته دسترګو نه غایب ته د یا आवाज کړي او ابراهیم علی السلام څوک دی ما کان ابراهیم یهودیه ولا نصرانیه ولكن كان حنیفا مسلما ابراهیم علی السلام یهودیم نو نصرانیم نو سوچا حنیفی مسلمو وما كان من المشركين او د مشرکانو نه نو څنګه دا خلک وایي چې غایب ته د आवाज شرک ما ته یو مولا راغلو مولا ګوټه شانونو هغه دا خبر او کړ چې غایب ته د आवाज شرک ما د आवाज شرک دی یا نو مرته دا دلیل کې پیش هغه سوای وی دې دومره خلکو ته خدا आवाज رسیدل چې کم نه نو دا خو ممکن نه دي چې دا आवाज دې ورسیږي ما الہ العالمین ورتوی اذن علی الابلاغ ابراہیم علیہ السلام تعالی کا وعلی الابلاغ ورسول زما کار دے میں استغفر خدا تعالی په ذات بیڑے کمزور عقیدہ ده چې خدا تعالی ذات دې دومره خلکو ته د आवाज نشي رسول دسته سمردار عقیدہ بش چې کم نه په امریکا کې پټیوي باندې غږیږي تمام جهان کې خلک داغه आवाज اوري کینا اوري جواب راځي یره د دې بی دینه بش ته دومره عقیده شته او د خدای تعالی ذات ته دومره عقیده نشته وی دا خو ممکن نه ده چې دا ورس مې دا خو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وای تا خو نبی علیہ السلام په صحابي باندې به شک وکړو هغه ولې دروغ ویلي دي نو بیا سوئی وی دا خو ورته خدای تعالی ویلیو چې आवाज وکا کنه دا ورته خدای تعالی ویلیو چې आवाज وکا مې ته وای چې غایب ته د یا आवाज شرک دی نو خدای تعالی ابراهیم علی السلام ته د شرک امر کړو چې ته شرک وک چې شرک شون ورته ویلیو چې आवाज مکو مشرک کیږي کنه د یا आवाज مکو نبی الله رانو ور سره ما یو بل تاسو کوم یې سره ما دا کارغه مړ کارغه د دې مقام ستا په ذهن کې اوچت دی کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان مقام ډیر اوچت وینا نبی علی السلام مقام ډیر اوچت مې چې نبی علی السلام ته د یا आवाज او د یا رسول الله आवाज تا په عقیده شرک دی نو مړ کارغو کوتره ته د یا आवाज بسنګ وي غم شرک مې اوس وکړم دویمه سفاره دریمه ده درم سفارا ابراہیم علیہ السلام وی ربی ارنی کیف تحی الموتا اے رب کریم او خائماتا تمڑی سنگا جوندی کے الہ العالمین ورتوی اولم تؤمن یقین نلری پریبانی ابراہیم علیہ السلام ورتوی بلا یقین لرم ولیکن لیتمئن قلبی دیر پارا چزلم نورم مطمئنش الہ العالمین ورتوی فخذ اربعه من الطير سلور مرغان راونس کوتروا تاوسو بتوا کارغو دیر واخستل فصرهن الیک فقطعهن ثم اجمعهن الیک بے ٹوٹا ٹوٹا کا چکنی چکنی کا بیزان تیرا غن کا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا پہر غر باندے ٹوٹا ٹوٹا ورنکے دا پنزو غرونو باندے تقسیم اکڑا ثم دعوهن بیرا اوبلا آواز ورتاو کا یاتینک سایانو پا منڈا منڈا بدر ترازینو پسترگو بوگوری چی مڑی سنگا جوندی کو نو دا مرغان چکنی چکنی کڑا بے پا غرونو کے خودل نو آواز ورتکی یا غرابو ایتینی مڑکار غدے چکنی چکنی رے ابراہیم علیہ السلام ورتوی یا غرابو ایتینی اے کارغ ما تراشا نو کارغ راوالو تو پاوا کیوزش یا حمامتو ایتینی اے کوتر ما تراشا اے تاوسا ما تراش نو میدار مڑ کارغ دے چکنی کوتر دا او ابراہیم علیہ السلام آغی مڑی دا کوتری تا دا یا آواز کئی نو دا سنگا شرک نبی و صلی اللہ رنوا دا دی دیو نام نهاد مولا کې 60 میں اورید باړه کې چې کم شرف حسن مفتی او چورکش دې شرف حسن مفتی شاکر منیر ما دا دلیل ویلو په یو تقریر کې
نو جواب خور سره نشته، خدای تعالی د قرآن نه جواب کولم ډېر ګران دی. نو جواب کې دی بی دینه دا خبره خلکو ته کړې وه، ما یې کیسټ اورېد. وی دوی وایي چې ابراهیم علیه السلام مړ کارغه ته دی آواز کړی دی. وی دا کارغه خو ابراهیم علیه السلام چقنی کړی و. وی تاسو نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل راواخلی چقنی چقنی کوي، نو بیا ورته دی آوازونه کوئ. ټول وایي استغفر الله. په دې خبره باندې د ایمان نه خلاص شوی دی او بیا یې زندګۍ کې توبه نه قبلېږي، ځکه دا د محبوب علیه السلام بې ادبي او ګستاخي ده. زمونږ د دلیل دا مقصد نه دی چې چقنی ته آواز، زمونږ دا مقصد دی ته وایي چې مړي ته د یا آواز شرک دی یا غایب ته د یا آواز شرک دی. نو زه ستا دغه خوله در ماتوم او خوله دې بندوم په دې دلیل باندې چې مړي ته که د یا آواز شرک وی، نو ابراهیم علیه السلام به کارغه ته د یا آواز نه کول. زما دا مقصد دی. نو دوی سره نور جواب نشته دی، وایي هغه خو چقنی چقني والعیاذ بالله ثم و ثم. وی تاسو نبی علیه السلام یو ځل چقنی چقنی کوي، نو بیا د یا آوازونه ورته کوئ. استغفر الله. ټول وایي استغفر الله. دا په ایمان نه دی، نه په دین دی، نه په څه دی، خو چې مودا هغه خپله خبره یو ځای ته رسوي، نو چې هر څه یې وویل که ځان یې د ایمان نه خلاص که، خو یو څه شی به جوړوي. دا دو آیتونه ما پیش کړل. تکبیر امر کړی و ربک فکبر، په دې سجده امر کړی ورکعوا واسجدوا، په دې قرات امر کړی فقروا ما تيسر من القرآن. امر تقاضا د وجوب کوي، د امامانو ویلي کمزې کې چې د خالق امر راشي هغې شي ته به فرض وایا. خو دا فرض دا سنت دا مستحب چې څومره دي دا امامانو جوړ کړي. په دې یوه خبره کې چې قرآن سنت منم خو د امامانو خبرې نه منم، د دین ډانچه یې درته ونړوله، ختمه یې کړه. ګورئ ما ته یو مولا د دی راغلی و، د کوټ نه راغلی و، ستاسو د کوټ نه راغلی و مولا و. نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، په یو ځای کې ناست و، ما بیان کې یاد که بې ګیله را لېږلي وې، تازه یاد کړی ما خو ستا نوم نه دی اخیستی، خو ته راغلی وې. ما ته راغی وی جي ځان پویوم، او یو بل قاری راوستی و، قاری ته یې ویلو چې مولوي صاحب به غوسه کېږي نه. هغه قاری هم د مولانا قمبرعلي صاحب وراره د کوټ د مشهور عالم وفات شوي د هغه وراره ورسره و. ما ورته وویل چې یو به زموږ د امامانو ګستاخي نه کوي، بل به د اولیاء سپکه نه وایي، نه غوسه کېږم. وی نه جي زه ځان پویوم. مې ښه وی تاسو دی تقلید ته څه شی وایي، د امام صاحب مذهب منلو ته څه شی وایي؟ دین کې دا فرض دی، دا واجب دی، دا سنت دی، دا مستحب. مې مونږ دې ته واجب وایو، فرض نه دی، منکر کافر نه دی. واجب ورته وایو چې د امامانو او د فقهاو اطاعت واجب. ما ته وایي څه دلیل دی؟ مې تا خو مخکې وي چې زه ځان پویوم، نو پوی والا خو استفتاء کوي، دلیل نه غواړي. سوال استعلامی کې دلایل څوک نه غواړي. ته چې دا بیا دلیل غواړي، نو لکه چې بحث ته دې زړه شوی وي بحث ته نه یم راغلی، خو چې ته وایې بحث، نو بحث مې د بحث یو انداز وي، د یو ملا صاحب نه د مسلې تپوس بل انداز وي. ووایه چې زه بحث کوم، اسانه خبره. مې ما رتبه وضع کړه چې تقلید د ائمه واجب دی په دین کې، د دې زمانې په مفتیم لازم دی، د دې زمانې په مولام لازم دی، او د دې زمانې په امیم لازم دی. ځکه الفقه والمتفقه کې خطیب بغدادي رحمت الله علیه غیر مجتهد په حکم د عامی کې داخل کړي او تقلید په لازم ګڼلی. مجتهدین کم دي دې دور کې؟ ما ته هم اوس یو دعوه وضع که ستا په نس څه شی دی؟ وی زما په نس تقلید بعض مواضعو کې شرک دی او بعض مواضعو کې بدعت. ما وی چې اوس په دې موضوع طولاني بحث کومه، سړی رانه ځان وباسي، لنډه طریقه مې ته تپوس وکړه. ما وی امت د محمد مصطفی درې ډلې شوي دي: مجتهد، مقلد، اهل هوا. یا به سړی مجتهد وي، یا به سړی مقلد د مجتهد وي، یا به سړی اهل هوایی د خپل خواهش او د خېټې بتاوي. ما ته دې دریو کې څه شی؟ زه خو مقلد یم، ته څه شی؟ وی دا حصر په دې دریو کې چا کړی دی؟ مې دا حصر استقرایی دی.
په تتبع تلاش باندې زمونږ یو استادو تلخیص کې به مونږ ته وی استقرا معنا دا ده چې مونږ څومره ګاډي ستړي کړه دومره هم پیدا کړه نور نه پیدا کېدل. مې زما علم دغه درک کړی دی چې بالکل یا به مجتهد وي یا به مقلد وي یا به اهل هوا وي. د رسول الله مبارک امت کې ما بل سړی پیدا نه که او که ته وایې چې شته دی څلورم قسم ته پیدا کړه نه نه وي دا حصر چا کړی مې ګوره که ملای خو استقرا تتبع تلاش باندې دا پیدا شوي دي حصر په دې کې استقرایي دی د دې نه اخوا ته بل نشته. وی څلورم قسم شته که نه مې څه دي وی غیر مقلد. مې غیر مقلد دوه قسمه دی مجتهد اهل هوا. اهل هوا هم غیر مقلد وي مجتهد هم غیر مقلد وي. نو ما خو تا ته مخکې وویل چې یا مجتهد شه یا اهل هوا شه یا مقلد شه کم یوي وی څه کفر خو نه دی که نه زه مجتهد د کوټ مولا مجتهد شه اول پې شرمېده اول یې د شرم نه ویلې هم نه شو. موږ څومره په فخر وایو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجتهد دی فخر وکړو عادی چې خپل مولیان یادی نوم اخیستل مناسب نه ګڼم چې تپوس ته وکړي مجتهد دی رسې پټ پټ به ووایي چې فلانی صاحب مجتهد چې مجتهد دی خو فخره نه وایه که نه وی څه خبره ده بس مجتهد زه به مجتهد شم که نه دعوه د اجتهاد خو وی څه کفر نه دی. ما ورته وویل الحمدلله و شکر لله چې خدای تعالی دنیا کې ما ته ژوندی مجتهد په لاس راکړه. زه به ډېر غټ لیونی یم چې مړو پسې ځم ته خو ما ته ژوندی امام په لاس راغلی اوس به ستا لکۍ راټینګومه خو البته تحقیق به کوم چې مجتهد یې کاسې کو جاهل یې. زه به یو څو تپوسونه اوس کومه زما مقصد دا و چې دې د تپوس کندې ته وغورځوم که نه د مباحثې خپل یو طریقه مقصد مې دا و چې دې د مباحثې کندې ته وغورځوم دلایل دې وغواړم. ما زه به یو څو تپوسونه کوم زه به وګورم چې ته مجتهد یې بس زه به امام صاحب پرېږدم ستا به مقلد شي. وی کوه مې په مانځه کې تکبیر تحریمه ته څه شی وایي فرض دی که واجب دی که سنت دی که مستحب. وی دا فرض دی. ګاونډیان مې پې ګواه کړه هلکان ناستو مې تاسو واورېده چې فرض یې ورته وی یا مې دلیل راته راکوه زما د امام صاحب اصول به نه راخلي لکه ته خو ځان ته مجتهدي خپل اصول پیدا که خپل استنباط کوه. قرآن او سنت کې وښایه چې اول تکبیر فرض وی وربک فکبر درب تکبیر بیانوه. مې ته خو ملا صاحب دا صورت چې نازل دی یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر لګه مطالعه کدا د اسمان نه دویم مرتبت کې نازل صورت دی. اقرا اول صورت یا ایها المدثر دویم صورت او بیا ورپسې یا ایها المزمل دریم صورت نازل نو دا د اسمان نه دویمه مرتبه کې نازل شوی صورت دی. او منچ فرشه د معراج پشپ فرشه او راجح روایت د علی سیرو دا دی چې د معراج واقعا په 12م کال د هجرت د بعثت باندې شوی ده. د دې صورت د نزول نه ډېر کلونه وروسته منفرد شوی دی. مې دا ته چې کومه خبره کوي امام بخاري ذکر کوي چې وثيابک فطهر فرضیت دی نه ثابتوي ځکه چې دا صورت مکی دی په دې وخت کې لا منځ فرض نه و پاتې لا د جامو پاکوالی. مې دې وخت کې خو منځ فرض نه و نو تکبیر تحریمه څنګه فرض سړی نه یو دوه خطا شو د مجلس کسانو پسې وخندل. مې خاندی ما مجتهد دی نسیان پې غالبه شو کیدی شي ور یاد شي نسیان خو انسان نه غالبه کیږي که نه خیر دی مې سوچ ورکې وکړه دې خبره کې دا تا چې کوم دلیل وي دا مکی صورت دی بیا په مکی کې اوایلو کې نازل دی دا څنګه د تکبیر تحریمه د فرضیت دلیل دی. ما زه تسلیم کوم دا ډېر وروستو نازل دی. تکبیر تحریمه فرضیت ته استدلال کې تا پیش کړ خو تا ورته فرض ویلی دي نو خدای تعالی خو فرض نه دی ویلی د رب لویي بیانوه خو بیانوه که نه دی ویلی چې په مانځه کې بیان کا وربک فکبر فی الصلاة ام خارج الصلاة مانځه کې که بهر
ما دا قید د فصلات چا لګولې جیوی دا علما مفسرین لګی کنه ما دا علما خبر چې دی ومنلا تقلید لازمي بیا شرک لازمي دا کار بنه کی قید بنه لګي دا خو فقهاو لګولې خمې چې دلته لګ راټینګ ک بیا مې زدام ما ومنلا چې وربک فکبر فی الصلاه تا ورته فرض ویلی د فرض دلیل راکا نجیوی امر تقاضا د وجوب کوي کنه میدا چې امر تقاضا د وجوب کوي قران او سنت کې دا وخایي کما ایت کې راغلی چې امر د وجوب د پاره کم حدیث کې راغلی چې امر د وجوب د پاره وخایم بیا ته ونه نجیوی دا علما د سی وی مې بیا تقلید راغی شرک ده کنه مو تا خو فیصله دا کړی چې شرک نه ځان ساتو مې ز بیا مم د سو منله چې ربک فکبر اخر ما نزل کذا استا په فتوا فی الصلاه قیدم فقهاو لګول دامو منزا ربک فکبر امر راغ امر د وجوب د پاره ز دامو منا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا رب کریم نه دعاګانې غواړي مې دا دعا باندې امر شوه دی دا فرض دی اذا حللتم فاصطادوا حاجیان چې د حج احرام نه کله ځان حلال کیو حلال شي فاصطادوا خکار کوي امر شوه دی چې خکار کوي اوس بټول اجیان لیندې راخلی ما چنچنی بولی خدای تعالی په امر کړی نه امر خو په خکار راغلی کنه نجیوی اغل ته استحباب دی ولته اباحت دی اغل ته وجوب دی میدا اقسام د امر نور الانوار صاحب بیان کړي او دیزی کې واجب او دیزی کې سنت او دیزی کې مستحب دا ټول فقهاو بیان کړي دا یو تکبیر تحریمت چې د فرض ویل سلور زائد زمنګ د امامانو اصول تقلید او کنه ثابت دي څنګه مجتهد اچھا ویلی وی چې روټي زما خوري او کړت کړت د عزیز خان کرے خيږي کنه اصول زما راخلي او پراټي په خپل پخې مسلې خپل ثابت دي چې مجتهد ځان ته اصول پیدا کړ امام شافعي رحمت الله علیه مجتهد دی اصول خپل دي زمونږ نه دي امام مالک سے خپل اصول لري فقه علما ناس دي په پويږي زمونږ د احناف خپل اصول له استنباط دي نو بیا تاسو یقین وکئ چې د مولانا قمبر علی سے براره په گواه دی ما توي سیب زما سبقت لسانی وشو زه خطا شم تکبیر تحریمه فرض نه دی غټ مولا مې تا خو مخ کې وی چې فرض دی کنه وې دا فرض او واجب او سنت او مستحب دا رتبه په دین کې بدعات دي دا و امامانو د ځان نه جوړی کړی دي دا نشته ورکی مې دا رتبه نشته د فرض رتبه وینا مې کتب علیکم الصیام سمانا پتا سو روزه فرض کړی شوی دا څه شي نه نوی چې کم شي ته فرض ویلې شوی زه ته فرض وایم چې کم ته نه ویلې شوی زه ته فرض نشم ویل تکبیر تحریمه ته فرض نه وایم نو مې دې منستم فرض نه وای سړی ور خطا شوی وې زه دې ته فرض نشم ویل په دې وخت کې یو مولانا سرفراز خان صاحب نومیږي او خپل مقرر دی زما ملمه ورانه نه وته ستړي مشي وکړه چې دا خبره وره دا وای خندل ماتوي دا مولا دی که جاهل دی ما ولی وان الصلاه كانت للمؤمنين كتابا موقوتا دا کتابا په معنا د فرضن سره نه دی چې دا مونږ فرض دی ویجه سبقت لسانی وشو انا اشنا مجتهد چې خبره کې سبقت لسانی دی د فرض چټ منکر شه نا چې کم مرګري ور سره راغلی او هغه ورته ډیر بد رد ویل ویتاوی چې مونږ سره بحث کوما او ما ته بغوسه کیږي نه ته خو د والو قابل ته خو د فرض منکر بیا چې کله کوټ شریف ته راغلیو کوټ شریف ته چې راغلیو یو جنازه کې ودرېدلیو بیا یې زمانو مخستی وي دته خو زورلم په مدرسه کې دنه مې اوسه مناظره وکړو هغه نخرې مې په وکړې چې یو دته پته یو خدای ته پته رمایداري مرشتي وي دا دې مرشتیا ویلې چې یو خالق پوي دی یو ته پوي یو زه پوي چې کمره کې ستاسو حال وکنه معززو کله کله به بیا تاسو ته وای ولدا عیسی علیہ السلام به امام سے مقلدی سه نه ابا مقلد نه خو مونږ وای چې یا مقلد شه یا مجتهد شه یا اهل هوا شه هغه مجتهد دی ته مجتهد را میدان ته چې مونږ ته پوز در نه وکړو چې ستا اجتهاد ثابت شو خو مونږ منو کړه ته خو مجتهد نه یا اهل هوا د خېټې تابع
اهل هوا ډیر خطرناک خلک. افرأيت من اتخذ الهه هوا واضله الله على علم. پیژنې هغه انسان چې خپل مطاع او معبود هوا ګرځولې ده، د خپلې خېټې تابع دی. واضله الله على علم دو معنی لري. ګمراه کړی د لره باری تعالی على علم موافق د هغه علم چې فیصله په ازل کې شوې ده، او یا على علم مع علم. هغه سړی چې د خېټې تابع دی، د هوا تابع دی، او هغه سره د علم ګمراه شوی دی، هغه سړی وپېژنه چې علم لري او ګمراه دی. معززو حدیث کالو و ابو داود شریف میلاد کې د 400 را روانم چې ته یو 15 میاشتې مخکې زما یو ملګري راته ویلي چې زما یو سانډو دی او داسې علي حدیث دی او ډېر بېکاره سړی دی او ما څه کله لاړ شه. خو دا خبره زما د ذهن نه وتې وه. ابو داود شریف میلاد کې دی را روان یم نو دا سړی په مخه راغی وی چې ما ته په سایکل سور شه او زه به دې مدرسې ته ورسم. مې زه ښه ده سایکل چې سور شوم نو شاړن کې کور دی نو ما ته وایي چې کوره پورې به لاړ شم سایکل به درکړم ته به په سایکل لاړ شې. مې زه ښه ده زه څه خبره یم چې زړه کې اوس نور څه نیولي. او ډارې کې د دې حدیث په دوکان وردن نه کړم چې کېناستو مې څنګه کېناستې وې دلته به لږ یخ څه شی اوس کوم یې ښه. ما ته وایي تا ته یو څو میاشتې مخکې ما ویلو چې زما یو سانډو دی هغه دا سړی. ما یې زه پې وادېړولو. دې وخت کې نو اوس د اسلام آباد د پوهنتون د اسلامیاتو څه فارغین دي، علي حدیث دي، هغه مو سره ناست دي 2-3 نفر دام دی. ما ورته ویمه چې دا خو دار اسلام کې مؤمن دی، ته مؤمن یې، اخر تاسو په څه لانجه ده، خپلوان هم یې سنډوګان یې. مخامخ د نظر بوستان بابا مقبره ده او هغلته جومات دی. ما ته وایي چې زه ورته وایم چې دې جومات کې مونځ نه کېږي او دی دلته مونځ کوي نو په دې لانجه ده. مې اخر ته چې ورته وایي چې دلته مونځ نه کېږي دا ولې؟ وی دا ځکه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تصلوا الی القبور، قبر ته مونځ مه کوئ، دې په مخه کې قبرونه راغلي. ما دا خبره چې لا تصلوا الی القبور قبر ته مونځ مه کوئ، دا خبره څه اندازه شته دی که نه؟ صفونه مفونه معلوم یې علما پکې څه وایي؟ وی علما زه نه منم، راسې ګرم و که نه مې د سره یې مه منه خو بیا به ډېره مشکله شي درته. بیا څنګه مې چې د علماو اقوال او حد پکې نه مني نو زه به فتوا ورکړم چې پاکستان کې مونځ نه کېږي، ځکه یا به په افغانستان کې مخې ته قبر راغلی، یا به په ایران کې راغلی، یا به ریاض کې راغلی، خو تر کعبې پورې خو به چېرته قبر وي نو بس مونځ نه کېږي. نه وایي داسې خو نه ده مراد. نو مې څنګه مراد ده؟ وی علما وایي چې 3 صفونه یې منځ کې وی کېږي. ما خو تا ته ویلي چې د علماو خبرې پکې منع کړه، د دې څه اندازه شته دی. نو ما ورته وایي چې نظر بوستان بابا د جومات دا زوړ جومات دی نو 2 ګزه خو د هغې دیوال دی، بیا تاسو وګورئ هغلته 1.5 ګز یو ویاڼۍ ته دی ده، بیا 2 ګزه 3 ګزه لاره ده، بیا د هغې ناخوا مقبره ده. نو مې دا خو د 50 صفونو نه هم ډېر شو. ویې نه زه بل حدیث پیش کوم او چې ده څو حدیث پیش کوو نو هغلته چرچرکي نور او هغې شروع یو لکۍ شان نو ډېر تېز و، ګرم به راتلو. هغه ته مې ته مه غږېږه. وی ولې؟ ما ته قرآن کې او ته قرآن کریم پېژنه؟ وی ولې نه پېژنم؟ هلته قرآن کریم پروت و راواخېستو. مې دا خو مصداق د قرآن کریم دی، تعریف یې وکړه. ته تاسو انسان څه ته وایي؟ ته به سړی د غوږه رانیسي، تعریف وکړه، دا خو مصداق دی. تعریف د کلام څه شی؟ وی دا کتاب دی اسمان نه نازل دی په واسطې د جبرائیل علیه السلام په یو پیغمبر باندې. مې بیا خو تورات هم قرآن دی، یو کتاب دی اسمان نه نازل دی په واسطې د جبرائیل علیه السلام په یو پیغمبر باندې. تا دا تعریف په تورات هم صادق دی. بس غلی شو. چې غلی شو نو هغلته ولاړو، بس غلی سوچ کې ناست و چې دا څه قیصه وشوه که لږ وروسته یې بیا خوله راواچوله. ما ته به نه غږېږې، تا سره قرآن کریم تعریف نه دی یاد، ته تعریف یاد که بیا هغه مې هغې کې پوهېده که نو درېیم غږېدو ډېرو نو هغه درېیم غږېده نو درېیم ته مې وي مې ته هم مه غږېږه. وی ولې به نه غږېږم؟ مې ته ځکه مه غږېږه چې تا نه که د امیانو تپوس وکړم نه درځي. وی څه؟
ماسپښین منصوره کاتلې وې څلور مېدې کې تکبیرونه څو دي بس وازه خولې ونیو مې ته غلی شه تا ته د مانځه تکبیرونه یاد نه دي ولګیا نو هغه درېیم مې راونیو ښه چکني مې کړ چې ای دوه بغه کېده مې تا ته قرآن کریم تعریف نه دی اول ته مې تا ته د مانځه تکبیرونه نه دي نو ما ته وی چې نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن الصلاة فی المقبره او دا مقبره مې ګور اول دا مقبره نه ده دا د مقبرې اړخ دی فقط لا تصلي القبور باندې استدلال وکړه هغه جواب تخپل وکړه او کته وای چې نه خامخا چې بس یو مقبره یو غورانه یو ختمه باغې مون نه روا ده نو مای د مشرک په مقبره مون باندې غټه ګناي کړه مؤمن وي د مشرک خو بيخي غټه ده نو ابو داود شریف خو زمال اس کیو نو ته میرا واړو حدیث شریف کې د ابو داود راځي چې د مسجد نبوي چې په کمزې جوړ دي د مشرکانو ادیراو نبی اسلام امر کو چې کجوري بوټي وه قبرونه وران کې پاسه په جماعت جوړ کړي مې ستا په فتوا باندې خلاص کړه د نبی اسلام مون نه رشه او د صحابه کرامو تر اوسه پورې چې د اجین دي د یو مون نه کیږي مې دا فتوا دې څنګه ډیره غټه نه ده بس چې حدیث مې ورته په یاد وي د څه بنئ نو حدیث مې ورته ما څخه ابو داود شریف اتفاقا انا ته کولاو کومه دا حدیث شریف یاره وای بس دار چا خو خدای زما زړی نه مني دلته مون کده کوي دی خو زما زړی نو بهرحال دی چپ کوي چې ډېر غږېده بل باندې څه خبره ورته ګوري ما ورته وی چې یو امیر نه تاسو کې چې ته ایمان زیاتېږي او کمیږي تاسو کې چې ایمان شرعي تعریف څه شي نه دا یو چپ شو مې تا خو شرعي تعریفونه کې عرفي دی او غنابل شروع شو په تاسو د نبی له سلام نشوي چې اخبرني عن الايمان غوته انتم بالله وملائکته او کتب او رسله دا منت بالله مضمون تیر کوي دا مې تک شرعي تعریف مې تا اوس صحیح تعریف دا تعریف د ایمان دی خو ما یو مثال درته وایي چې یو سړی دی په دې پنځو شیانو ایمان لري خو په الله نه لري نیم مؤمن دی که دوی سي دی که درې سي دی که ټول مؤمن وي دا کافر دی ما یو سړی دی چې په نور ایمان شته خو فقط په فرشتو یې نشته وي دا هم کافر ما په نور شته دی خو فقط په رسول یې نشته وي دا هم کافر ما په نور شته خو په انبیاو یې نشته وي دا هم کافر ما یو سړی دی چې په شپږو واړو ټولو ایمان راغی یا و نو بیا وایي مؤمن دی مې تا وی زیاتېږي لږ ته زیات که زیاتېږي څنګه دیو کې چې څه کم خو کفر او چې کله دا رالو نه ایمان راغی ته اوس وایي زیاتېږي دا زیات یې تکه موټا شانو هغه بوهته شغل شو دا مشر بیا شروع شو وینا زه یو مثال ورکوم مې ورکا وای د ایمان مثال دی ونه دی ایمان مثال دی ونه دی او ونه یو ډډ وی د هغې شپږ خاخونه زیاتېږي خلک وایي ونه زیاتېږي مې اول دا خبره چې خاخونه زیاتېږي خلک وایي ونه زیاتېږي دا مجاز دی حقیقت کې خاص زیات شوی ونه نه دی ډډ نه دی ډډ مګه ډډ دی خاص دی او دویمه دا ده چې ته هر کله د ایمان نه ونه جوړې او شپږ ورته خاخونه جوړې او په هغې کې د زیادت قول کې نو دا یقیني د کفر عقیده ده بیا غوسه شو وی ولې ما ستا مقصد دا دی چې ایمان یو خاخ دی ونه ده یو خاخ ایمان بالله دی نو الله زیاتېږي یعنې دجال به خدای کېږي ته به په ایمان راوړې دویم خاخ ایمان بالکتب دی نو کتابونه به زیاتېږي بل کتاب به نازلېږي ته به په ایمان راوړې بل خاص ایمان بالرسول دی غلامت کې دینه په پیغمبر جوړیږي ته په ایمان راوړي تا خو مې د ایمان په خاصونو کې زیادت قول نه رسولان زیاتېږي نه کتابونه زیاتېږي نه خدایان زیاتېږي خدای زیاتېږي نو اخر څه شي زیاتېږي چې ته وایې خاص زیاتېږي مې د ایمان مثال دراټ دی راټ اتلس انچې کې 40 انچې کار سوکي راټ نه زیاتېږي نه کمیږي بلکې د راټ رڼا زیاتېږي او رڼا یې کمیږي رات خو مغه رات دی نه زیاتېږي نه کمیږي او رڼا یې زیاتېږي او کمیږي نه ایمان نه زیاتېږي نه کمیږي خو رڼا یې زیاتېږي او کمیږي او چې کله رڼا د رات زیاته شي خلک وایي بجلي قوي ده او چې رڼا یې کمه شي نو بجلي ضعیفه ده داسې ووایه او که څوک وایي چې رات زیات دی او رات کم دی نو دا به مجاز دی دا حقیقت نه دی حقیقت دا دی چې رات قوي دی او رات ضعیف دی برق قوي دی او برق ضعیف دی او دا خبره چې زیات دی او کم دی نو دا مجاز مجازن کوي چې ایمان زیاتېږي او کمیږي منم کنه من حیث الانجلا هیڅ خبره پکې نشته دوی تاسو ته کله کله مباحثه کې بې علم او محبت به پیش کوي د هغې جواب واورئ دې به تاسو ته وایي ګوره خلک وایي محبت مې ورسره زیات شو محبت مې ورسره کم شو داسې وایي که اول دا اصطلاح هم په اوصافو کې چې کم څه زیادت او کمی ده د هغې نه تعبیر په قوت او نقص کېږي لوی مرض دا دی چې دې عقلا نه دي که
کدی معقولات ویلې کنه او معقولات 10 یاد وې او دې د کم او د کیف فرق کولای شي چې کمیاتو کې اصطلاح سره او په کیفیاتو کې څه ده دا زیادت او نقصان دا په کمیاتو کې راځي روپۍ زیاتې دي روپۍ کمی او قوت او نقصان په کیفیاتو کې راځي نو په کیف کې قوت او نقص راځي ایمان کیف دی ایمان څه کمیات نه دي یو کیف دی یو صفت دی نو په لحاظه د هغې کې نسبت د قوت او د ضعف کېږي د زیادت او نقصان نه کېږي او چا چې کړی دی په مجاز حمل دی چا کړی دی په مجاز حمل مجازي اختلاف خو ناروا نه ده په دین کې نو که دوی تا ته وایي چې علم ربي زدني علما علم وصف دی او زیادت او نقصان ورکې راځي نو جواب به دی چې زیادت د علم په زیادت د معلوماتو راځي او په مومن به کې زیادت جایز نه نو ایمان ته زیادت په زیادت د مومن به راتلی شي خو مومن به نه زیاتېږي نو زیادت څنګه راشي او معلومات زیاتېږي دا شان محبت چې زیاتېږي په زیادت د اوصاف د محبوب کې چې د محبوب اوصاف زیات مطالعه کړي محبت زیات شي وایي مومن به کې زیادت نه راځي په دغه وجه باندې چې کوم دی ایمان کې زیادت حقیقتا امکان نشته بهرحال اخره کې ما مزاح کړی او قصه مې دې پورې نیولې وه اخر ما ته وایي دا مسله مولوي صاحب ته پرېږده مونږ ستا ملاقات ته راغلي وو او دا بس قرآن کریم ویلي چې زیاتېږي بس مونږ وایو چې زیاتېږي که نه نو ما ورته وخندل ما چې خفه کېږئ نه نو زه به که ظاهر پسې ځئ نو زه به یو بله خبره کوم تاسې ته وایي څه مې به هم خوښه نه ده چې یوه اوتن او حماره درته په نکاح باندې کړم خرې سره نکاح درته روا کړم بس بیا خفه شو مې خفه کېږئ مه که نه خلق لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا خدای تعالی تاسو ستاسو د نفسونو نه بیبیانې پیدا کړي دي ومن الانعام ازواجا او د چارپایانو نه هم څه بیبیانې درته پیدا کړي دي نو مې یو حماره نه په نکاح کوم درته ظاهر پسې ځې که چې ظاهر پسې ځې نو داسې خلل به پیدا شي هلته ازواج جمع د زوجې ده او دلته ازواج جمع د زوج ده چې جوړې ته ویل کېږي جوړه جوړه خپلو کې پیدا کړي تا ته خو یې نه دي پیدا کړي که من الانعام ازواجا خپل درمیان کې دي تا ته خو نه دي که بهرحال مقصد مې دا دی چې دی دویمه نښه دا ده چې استدلال من ظاهر النصوص به کوي علامه قرطبي اول جلد 13 صفحه کې وایي